بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ انفطار د دې مرکزی مسله ده انسان با قیامت کې په خپل اعمال باندې افسوس کوي چې کاش کې ما دنیا کې نیک اعمال کړی وي او د بد اعمالو نه ځان ساتلی وي. اوس الله رب العزت دا خبر انسانان تور کوي چې سبا افسوس کوي، سبا د مچ په شان تلاسونه مګي، نو راشه اوس ځان څه سوچ وکا او د بد اعمالو نه لاس واخله په نیک اعمالو باندې ځان مصروف کا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو. اذا السماء انفطرت، کله چې اسمان سری شي، سری انفطرت سری شي. واذا الكواكب انتصرت، او کله چې ستوري را ودړيږي. واذا البحار فجرت، او کله چې دریابونه روان کړي شي بس په طرف ته ور باندې، یا بعضی د بعضو سره خلط شي، روان کړي شي په طرف ته ور باندې، یا بعضی د بعضو سره شي خلط شي، ګډوډ شي. واذا القبور بعثرت، او کله چې قبرونو والا را پورته کړی شي. علمت نفس ما قدمت واخرت، پوها بشي انسان، معلوم بکی انسان، علم براشد انسان، او علم براشه پوها براشه د هر یو نفس. فاغ اعمالو چې د مخکلي غلي دي یا شاته پریخي دي دا به پته ورته ولګي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ولید الله بندگی نه کوي سیشي په هغه مهربان بچا باندې دوکه کړی، نشوشته کړلی، لوی کړلی، عقل درک، ضرورتونه دله پورا کړ، تا چې ست ضرورت واغې دله درکړ، به د دې د پاسا ولید هغه ناشکری کوي. دا کوم یو سیزو چې ته دا غې نه واړولې، څوک چې د چا سره خېګړی وکي او بیا دا سړی خېګړی یې رہی خو څه باعث به موجودي، یا پرز کاغه سړی د بی عزتی کړی وي، او یا بل چا دا غې نه زیاته ور کړی وي، دا غې نه ور توجه راوړی. تاسو ما څه کړی بی عزتی می در لکړی دا، یا زمانه زیات احسانات سره چا کړی دي چې زه د پرې خودم په غب سره روان شي. ما غرک بربک الکریم، ته په خپل مهربان بچا باندې شي دوکه کړی. الذي واستعاغ کارونه چې الله کړی دي هغه ورته ذکر کوي او خپل کریمیت او مهرباني توب ثابتوي. حاصل نه وایم چې زه کریم ما او پتا مهربانی ما، تا ته په ثبوت رسوما. الذي خلقك، هاغه الله هاغه رب چې ته پیدا کړی. فسواک، نو برابر کړی ستان دامونه دا واستوره یو بل سره بالکل برابر. خپي وغزوي وی ګوري، کوي وخت په پورته بل کته وي، یا به ولته درانه بوټا نو چپلې جوړولې چې دغه لنډه د اوږدې سره برابر شوی، او کوم دغه ستللې نو برتلې نه شو چرته ولیدو. نو فسواک، برابر کړلی ستان دامونه بالکل برابر جوړ کړ. سترګې د سترګو په ځای کې، غوګونه د غوګونو په ځای کې، پوزه د پوزې په ځای کې، دومره خسته شکل کې شاته روان دي. فسواک فعدلک، نور په څلور روان دي، نور سرونه خطه نیولې دي، ستانی قامت ته سر دې جګ نیولې دي. فعدلک، پنی قامت کی په جګ قامت کې دې جوړ کړي. د نور په شان ته په څلور روان نه کړي، د چرګ په شان ته روان نه کړي. چرګم دوخ پیری خو طاقت هم وګور، ځان ته وګور کنه، داغه قامت ته وګور، ستا قامت ته وګور. فعدلک، نو نی قامت علی جوړ کړي. فی ای صورت ما شاء رکبک،
په کوم یو شکل کې چې هغه وغختلې تی جوړ کړلې مرکب کړې فی ای صورتین په کوم یو شکل چې الله غختلې جوړ کړلې استاد ټول ير کړو هغه دې پرې خود او د دې چانه غواړي په دې چا باندې بروسه کوي چې هغه غریب ځان نه خبر نه دی هغه غریب ځان له څه شي نشي کوله هغه غریب ځان له محتاج دی په جون کې او ته محتاج دی په قبر کې او ته محتاج دی میدان حشر کې او ته محتاج دی په پول باندې پورې وته کې او ته محتاج دی داغه محتاج نه غواړي خوب ترا خوب تکې کونت بیدار یو واغه کې پروت ته خړلېږي او بلځه کې پروت ته خړلېږي او طاقت आवाज کدار اپا سوا در راپا به سي دشتي بمنډه واخلي سادهګان علما ټول وای مخلوق د مخلوق حاجت نشي پوره کولای د مخلوق نه مخلوق وختنه کوي غلطه کوي استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق مخلوق چې د مخلوق نه مدد غواړي دا خدای شي مثال لري یو کس سمندر چپو روان کړي دي او هغه بل سمندر اخستلی ته وای ما وباسه خبري وباسي مخلوق نه غواړي نو د خلکو ذهنم خراب وي ما سره دا کړی ما سره دا کړی چې کړی ته ماته وخایا ولې د خلکو ذهنونه خراب وي ولې د خلکو یقین د الله نه کټ کوي ولې د خلکو یقین د اعمالو نه کټ کوي زور ولګي چې خلک په اعمالو باندې راشي تاسو د اعمال نه ول یقین کړئ په مخلوق ولا جوړ کړئ هغه به د الله په ځای باندې مخلوق احترام کوي هغه ته چې وی را ورسیږي ما وباسي خبري وباسي فی ای صورت ما شارک بک په کوم یو شکل کې چې الله غختلې جوړې کړلې کلا ناشکری نه ده پکار بل تکذبون بیوم بالدین اصل خبره داده سي خبره هغه څوک الله فرمایي چې هغه حساب کتاب نه مني بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د حساب او د کتاب وان علیکم لحافظین ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر خبره چې سړی ځان سره وته لیکل سړی ځان سره ماخستن سوچو کی سار درس روانيږي سوچو کی چرته د خبره مې د خلیل او نوزی چې به سبا قیامت کې په ما باندې حجت شي د شپې الله تعالی ګوجاړي زما ربا زړه کمزورې محتاج الله زما اول اصلاح وکي او چې به چاته ناس ته مداغو اصلاح وکړي او دشي کبرجن چې راشي کینی نه الله ته محتاج به هم دغه ګډ وړي د خپل نه خېچ کنه دی الله نے ول یقین کړ کی اعمال نے ول یقین کړ کی بندگان ول یقین جوړي کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین یقینا مقرر دی پتا سبانی ساتون کې ملائک ستاسو اعمالو کرامن عزتمند کاتبین لیکون کی یعلمون ما تفعلون فویږي پاغه څه چې تاسو کوي ګور یعلمون ما تفعلون فویږي پاغه څه باندې چې تاسو کوي مسلم روایت ته مسلم کله چې جنتین جنت تلار شي دوزخین دوزخ تلار شي هغه کې خو یو تعداد خلک دسی وي چاغه به همیشه د پاره پاره فیصله د جهنم وي خو یو تعداد خلک به د سیم تلی چې پاره فیصله د همیشه جهنم کې پاتې کېدو نه وي ګناونه کړی د ګناونه په مقدار باندې داغونه سزا خپل کیږي به راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفاعت کوي نو الله به ورته وی زلاړشه وګوره چې چا د وربشر دانی په برابر باندې نیک اعمال کړي دا به بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تشریف یوسي هغه مؤمنان چې د وربشر دانی په برابر عمل کړي هغه براو باسي
الله ته به وای الله تا چې کوم اندازه ما ته ټاکلې وه خلک ما راویستل بیا به ورته الله وی اجازت ورکړي ورشه چا د غنم دانې عمره اعمال کړي بیا به د هغې اجازت ورکړي ځکه نبی علیه السلام خو بحث نه کینی شفاعت او سپارش به کوي به بالاخیر د ذرې په برابر باندې چا عمل کړي هغه هم راوباسي د هغې نه وروسته به الله ورته وایي ملایکو سپارش وکړه په هغې باندې کسان راووتل پیغمبرانو وکړه هغه راووتل اوس زما نمبر دی الله به ځان ته سپارش وکړي نو بیا به هغه خلک د جهنم نه راوباسي چې د هغې د ذرې په برابر باندې هم اعمال نشته ذرې په برابر باندې صرف دننه په زړه کې عقیده وده زړه کې ایمان هغه بیا څوک راوباسي هغه الله راوباسي خبره مې دې پورې کوله چې ګورې پیغمبر ته د هغې خلکو د رایستو اجازت نه کیږي چې د هغې ظاهري اعمال نه وي او صرف عقیده جوړه د هغې اجازت هغه ته ولې هغې نشي پیژندلی اوس دغسې خلک څوک پیژني الله خبره مې دې پورې کوله یعلمون ما تفعلون ملائک هغه څه پیژني چې کوم تاسې کوئ او هغې ویني خو د زړه په حالاتو باندې هغې باندې ملائک نه پوهېږي تبلیغ والا د هغې دپاره بله توجیه کوي وایي هغه خلک چې په زړه کې د نیکو اراده کړي او په خوله یا په لاسونو یا په پښو یې نه کړي نو د هغې چې تش پړه کې اراده وکړي نو د هغې نه د خولې نه خوشبویي راوځي نو ملایک یې وپېژني چې دې سړي د نیک اعمالو اراده کړې ده نو یو نیک عمل ولا ولیکي صرف یې دومره ولیکي چې دې سړي د نیک عمل اراده کړې او چې د بد عمل دغه وکړي نو بدبویي راشي خدا خبر یې دا نه قرآني دی نه حدیث په دې شته خبره دا ده چې په ظاهر باندې څه ښکاره کېږي هغې باندې ملایک پوهېږي خو د زړه په حالاتو باندې څوک پوهېږي الله رب العزت د دې وجه تفعلون یې ویله یعلمون ما تفعلون ملایک پوهېږي په هغه چې تاسو ښکاره کوئ او د زړه حالات په هغې باندې علم د چا دی د الله ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان با په نعمتونو کې وي و ان الفجار لفی جهیم او بدکار خلق بیمان خلق بدعمل خلق لفی جهیم جهنم کې وي خامخا په جهنم کې وي یصلونا یوم الدین ورنوزی باغیتا په ورځ د حساب او د کتاب وما هم عنها بغایبین او نبی دوی د دې جهنم نه پټېدونکي چې خاورو کې پټ شي ما څوک به مې نه ویني ځان به ترې پټ کړم دا سوال هم نه پیدا کېږي وما ادراک ما یوم الدین او څه شي پوهه که تا لره چې څه دا ورځ د حساب او د کتاب ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا څه شي پوهه که تا لره چې څه دا ورځ د حساب او د کتاب یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دا هغه ورځ ده چې اختیار به نه لري یو نفس د بل نفس دپاره شیئان د هېڅ شي شیئان د هېڅ شي فاضله ماضله دې په کار نه راځي ښه یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله اختیار به ټول د چا وي د الله